السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو وایم چې د آی پی ایل دغه بولي چې کومه یوه ده دا اوسه پورې روانه ده، بس تقریبا په ختمېدو ده. په دغه کې بعضې لوبغاړي نن هم اخیستل سوي دي چې ډېر بېکاره لوبغاړي خو ډېره قیمته بیه باندې اخیستل سوي دي. او زه به تاسو ته دا هم وایم چې د افغانستان رحمان الله کوربز او قیس احمد فضل حق فاروقي دغه بولي ته وړاندې سول او دغه نه علاوه حضرت الله زازی پاتې ده، صرف حضرت الله زازی پاتې ده. نور به که ټول افغان لوبغاړي بولي ته وړاندې سوي دي. ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. زه به تاسو وایم چې د آی پی ایل دغه بولي دویمه ورځ وله نن او دغه اوسه پورې روانه ده، بس تقریبا په ختمېدو د آخري مرحلې دي او د ټیم ډېرې کمې پاتې دي. خو دغلته به زه تاسو ته وایم چې بعضې داسې بېکاره لوبغاړي او دومره قیمته بیه باندې اخیستل سوي دي چې تاسو به ورته حیرانه پاتې سئ. په دغه کې روم شپرد په نوم باندې یو لوبغاړی د ویسټ انډیز یعنې د ګزارهار اراونډر د 7.15 یعنی 1 کروڑ او 15 لکه باندې دی. سنرایزرز حیدرآباد ټیم اخیستلی ده. دغې نه علاوه جوفرا آرچر بیا په 8 کروڑه هندي پیسو باندې ممبئی انډین ټیم اخیستلی ده. او دې نه علاوه اوډین سمیت دا هم دومره خاص لوبغاړی نه ده، بېکاره لوبغاړی ده. د پنجاب له خوا نه په 6 کروڑه هندي پیسو باندې اخیستل شوی ده. دې نه علاوه میکرو جینسن دا هم په 4 کروڑه هندي پیسو باندې اخیستل شوی ده. او خلیل احمد هم بیا 15 کروڑه پیسو باندې د ډیلی کیپیټل ټیم اخیستلی ده. او لیم لیوینګسټن چې کوم د انګلینډ اراونډر دی په 11.5 کروڑه هندي پیسو لتر باندې دغه کینګز 11 پنجاب ټیم اخیستلی ده. نور هم ډېر داسې بېکاره لوبغاړي او دومره قیمته بیه باندې اخیستل سوي دي چې موږ ورته خپله حیرانه پاتې وو. خو دغلته د افغانستان قیس احمد، فضل حق فاروقي او رحمان الله کوربز دغه بولي ته وړاندې سول، خو کوم ټیم ولکې دلچسپي ونه ښودله، یعنې یو ټیم له طرف نه وانه اخیستل سول. صرف حضرت الله زازی باندې بولي لګول پاتې دي او داسې معلومیږي چې حضرت الله زازی به هم کوم ټیم له خوا نه وانه اخیستل سي، ځکه دغه ټیمونو سره پیسې هم ډېرې کمې دي او دغه د آی پی ایل اکشن هم تقریبا په ختمېدونکي دي. نو دلته یو خبره واضحه سوله چې د افغانستان رشید خان او نور احمد به که خیر دغه کال ته چې کوم آی پی ایل ترسره کېدونکې ده په دغه کې به صرف 2 افغان لوبغاړي لوبه ترسره کړي. خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.